چا زما د امت د فائدې لپاره سلوي خبر یاد کړي سلوي احادیث یاد کړو نو نبی علیہ السلام فرمایي مخبر صادق فرمایي دخل الجنت دیو جنت ته داخلي چا زما د امت د فائدې لپاره سلوي احادیث یاد کړو نو دیو جنت ته داخلي یو صحابي حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایي ما پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو چې د الله محبوب هغه کوم احادیث دي کوم سلوي خبرې دي چې هغه انسان یاد کی او باغې باندې عمل کی نو دیو جنت ته داخلي کوم خبرې دا حدیث متعلق د دین علماء ته او د دین طالبانو ته پیغمبر علیه السلام یو خوشخبری ورکړی دا اگر چې نن مسلمانان هغه خپل بچی علم تکینول او دین تکینول دا یو عیب غني الکه زما د ازوی عالم شو حافظ شو دی به خوراک د کم دینه کې دی به کسب نه کوي دله به رزق د کم دینه ملاوي او دا ورته پته نشته چې دغه خلکو ته د قران او د دین حاملین او علماء ته نبی رسول الله دعا کړی دا سوي نظر الله امرا حضور علیہ السلام تر او تازه دی وی هغه کس ته الله تل تر او تازه ساتي سمع مقالتي دا ما خبره وره فوعاها اياد کړیو به بل تو رسول ثم بلغها كما سمع څنګه اوریدلی دغه سی بل تو رسول نو نبی علیہ السلام فرمای دغه خلق دی الله تر او تازه ساتي نو تاسو را تاسو کوم چې چاته پیغمبر علیه السلام دعا وکي چې الله دې تر او تازه ساتي نو هغه خبري هغه جن کی دنیا ته دار امتحان دی راضی با بهرحال دا حدیث متعلق پیغمبر علیه السلام دا خوشخبری اورولې دا نو حضرت سلمان رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام نے تپوس کو قربان تاسو وای چې زما سلوی خبری امت ته او رسول یاد کړي دے بد جنت تا داخلیگی نا سلوی خبری کم یو دی نبی علیہ السلام فرمیل وورا لنبنے خبرہ ان تؤمن باللہ جستا پا اللہ ایمان وی لنبے خبرہ دا چتا پا اللہ بانی ایمان نوڑے پا اللہ بانی استا ایمانی چا اللہ واحد لا شریک دے اللہ جل شانہو اسم لذات واجب الوجود اللہ اغا ذات تے جدا وجود لازم دے المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ اللہ دا ټول د صفاتونو د کمال مالک دی ایمان دیتا وای تب الله ایمان نوړي یقین وکي والیوم الاخر دویمه خبره اورز د آخرت باندې ایمان ساتل چې د آخرت ورځ د قیامت ورځ د حسرت ورځ د حساب کتاب ورځ دا یو عظیم ورځ ده روانه ده پمون باندې برازي هغه ورځ ده چې هر انسان بوي مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة دا خو ساجيبه ورځ ده هر انسان تخپل عملنامه ملو شو زما دی کتاب دی عملنامه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة نه وړه خبره پریخه او نه غټه پریخه دا الا احصاها راګه کړه دا ووجدوا ما عملوا حاضرا او چې کوم عمل کړي دي هغه حاضر دي نو پدک اورز باندې به ایمان سات دریم نمبر والملائکه په ملائکو باندې به ایمان ساتي چې ملائکی د الله مخلوق دي الله پیدا کړی دي لا يعصون الله ما امرهم دا الله د حکم نافرمانی نه کوي ويفعل ما يؤمرون الله چې ولا سکي پاغي باندې عمل کوي لا مذکر ولا انثى نه نارینه دي او نه زنانه دي په فرشتو به داس ایمان نه وړي لا مذکر ولا انثى نه نارینه دي نه زنانه دي لا تعد ولا تحصى شمار کې نه راځي څومره فرشتي دي په ملائکو به ایمان نه وړي ملائکی د ملائکو تعریف سره جسم نوری فرشتي دا جسم نوری دے یتشکل باشکال المختلفہ په مختلف شکلونو باندې ځان بدلی را بدلی فرشتو ته الله دا طاقت ورکړي دي چې دې ځان بدلی را بدلی د انسان شکل کې د مختلف شکل کې ځان بدلی را بدلی دا د فرشتو صفت دي والکتب او پټولو کتابونو به ایمان نه وړي دا څلورم نمبر خبره پټولو کتابونو به ایمان نه وړي عمل به خپل قران کې ټول کتابونه تورات انجیل زبور قرآن او سل صحیفی دا 104 کتابونه دي په دې ټولو به ایمان راوړي عمل به صرف په خپل قرآن باندې کې تورات باندې عمل نشتا په انجیل عمل نشتا په زبور عمل نشتا عمل به صرف په قرآن ایمان به ټول راوړي چې كلهم دا ټول کتابونه منزل من الله دا الله د طرف نه نازل شوی دي الله چې کوم تورات نازل کړي زموږ په ایمان دي انجیل زبور سل صحیفی الله وي مسلمان به زما په ایمان دي په ټولو کتابونو باندې والنبیین په ټولو پیغمبرانو به ایمان نه وړي
پټول انبیاء علیهم السلام څومره انبیاء علیهم السلام از آدم د آدم علیہ السلام دراوانا تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم د محمد علیہ السلام پورے جو څومره پیغمبران اللہ را لګلی زمون پاغي باندې ایمان دي او دا تاسو باندې کې پیغمبران څومره دي د پیغمبرانو علم صرف الله تعالی ها دا 1,24,000 کم او بیش چې یادای نو دا ټول پیغمبران نه دي او روایت د 2 لکو دي ځکه الله قران کې وایي اخیری کتاب کې وایي منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک اے پیغمبر د څه پیغمبرانو ذکر ماته تا کړی دي د څه پیغمبرانو نوم مې ته خودلې دي دا غوي کارگزاری میں تا خودلې دا خو څه پیغمبران دا سړي چا ویړو ماته ته ذکر نه کړي د څه پیغمبرانو ذکر نشتا نو څومره انبیاء علیهم السلام چې الله را لګلی دي زموږ په هغه باندې ایمان والبعث بعد الموت په دې خبره شپږم نمبر خبره ده چې د مرګ نه وروسته زندگی دا حق ده مرګ نه وروسته په زندگی باندې به ایمان راوړي دا پاګه سلوي خبرو کې دا خبره هم ده چې د مرګ نه وروسته زندگی دا به مسلمان منی او دا یو حدیث دی چې د مرګ نه وروسته ژوند دا حق دی والبعث بعد الموت مرګ نه وروسته زندگی دا ایمانیات دي زما عزتمندو دا زده کوله دا لازمي دي او د دې سلو بدله به څه ملاویږي د مخبر صادق په جواب چې چا دا خبر یاد کړي دخل الجنه دی به جنت ته داخليږي نو والبعث بعد الموت مرګ نه وروسته زندگی ځکه چې دی وخت کې او دا هغه وخت نه چې کله قرآن نازل شوی دی د اکثرو خلکو دا خبره وا چې مرګ راغی بس خبره ختمه شوه اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا کافرانو به چې کله انسان مرشي نو موږ به بیا را باسو ان هذا الا خلق الاولین دا د پخوانو خلق کسی دي مرګ نه وروسته نو تبا ایمان وروړي په بعث بعد الموت باندې بل والقدر خیره وشره من الله تعالی ون نمبر خبره چې تبا د مرګ نه وروسته زندگی مانی او تقدیر د خیر او د شر به مانی تقدیر د خیر او د شر څه مطلب چې کم خیر انسان ترسي کم شر انسان ترسي دا د الله د طرف نه دی د مخلوق د طرف نه به نه غني د فلانکی د لاس ما سره دا وشو ز فلانکی خوار کړم فلانکی زما دا ذکرې دا د ایمان نه خلاف خبره ده ګوره یا ساته چې تقدیر د خیر او د شر دا حدیث کنز العمال لاغشت دی دا حدیث یو کتاب دی کنز العمال کې یو حدیث راځي اکثر خلک وایي کنه یاره استادی دا فلانکی جنې سره می واده زړه غواړي او بس که دا ونه شو نو به ځان به مړ کم او یا به دا وکم دا به وکم حدیث راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی که چرې زه او د عرش اوچتونکي فرشتې ټولې زه نبی علیہ السلام وایي زه او حاملین عرش د عرش اوچتونکي فرشتې د یو کس دپاره دعاګانې کوو چې الله د ده رشته ده سره وکړي خو چې الله په تقدیر کې کوم لیکلي او مکه وکي او مغه په تقدیر کې کیږي نو تقدیر د خیر او د شر فیصله د خیر او د شر دا به د الله رب العزت نه غني چې خیر او شر چې کوم دی دا الله سره دی تقدیر د خیر او د شر د دې فیصله چې کوم دا هغه الله سره دا په دې باندې به زموستا ایمانی اتم نمبر دا وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله تب د دې بار بار گواہی کې چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت قابل نشتا محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دا به بار بار وي کلمه شهادت بار بار وایي ها بار بار وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا بار بار وایي بار بار دے تعلیم دے ما تا گورے حکم دا دے چکل مؤذن اذان شروع کی مؤذن اذان شروع کی وی اللہ اکبر نو تبا مور سروے اللہ اکبر مؤذن وی اشہد ان لا الہ الا اللہ تبا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن وی اشہد ان محمد رسول اللہ تبا میں اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ نبی علیہ السلام فرمائی چاچہ دا اذان سر دا معاملہ اکڑا وجبت له الجنہ در پار جنت واجب شو دخل الجنہ دے با جنت تا داخلی گی او نن زمون دا مسلمانانو
بدقسمتی دا چې اذان به شروع وي او موږ به لګیو خبرې به اذان لغوږی دی د اذان جواب ورکوي مؤذن له دا یو جواب ورکوي یو اذان له او تاسو به چې استاد اذان نه خو وټ 15 منټه مسلسل غیر چا پیر اذان نه دی نه یو اذان له مستقل جواب ورکا الله جل شانه با پدغه فضیلت کې تاراولی نو بل اتم نمبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله او نهم نمبر وتقيم الصلاه بوضوء كامل في كل وقت منز قائمول نهم نمبر خبر ده 40 خبرې دي کنن جمعه کې برابر نشي ان شاء الله بل جمعه کې برابر کم سلوي خبرې دي دا وزن سره یاد وساته په میډیا باندې به عمره دي اب چې کم دې بیا ځان لا یاد کې سلوي احادیث د پیغمبر علیه السلام دا یاد کړه په دې خبره او عمل وکړه نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه دی به جنت ته داخلي نو نهم نمبر خبره منځ کول په خپل وخت باندې په کامل او دس باندې په کامل او دس ته وایي اتا سو څنګه کوي دې ته کامل او دس وایي نه جنا کامل او دس هغه ته وایي چې ته پاره کې د آدابو د سنتو د واجباتو خیال اوساته دې ته کامل او دس وایي زمونږ او دسونه کامل نه دي خبره بنه یو خو زمونږ اکثر مسلمانان مسواک نه استعمالي دلته کې ماخام جمع ولاړي ماسخوتن جمع ولاړي زما مسلمانان راشي په چاردام باندې درس غوبل شروع کړي دومره پتی د خبره کې چاردام کې چې امام ته هغه غیرت نشي ویلې دا کامل او دسته دا او دس په اول کې بسم الله دا سنت تا بسم الله الرحمن الرحیم د چاردام نمخ کې لاسونه د مړوند پوری انزل دا سنت دي بیا خلی ته درې درې او با چول سنت دي د مسواک استعمال سنت دی خلیتا او بواچی پا دی طول ڈل کی کہ یو قسم پاسم دا طول پاسم نظمہ پا خیل چاہتا بم نور دی اللہ ماشاءاللہ چی چاردام کی تخلیتا او بواچی رو سب ہوئے دا بار بار مونگ دا خبری کو خو بس اے پا یو وقت بانے وورو پا بلیو باسا چاردام کے خلیتا او بواچی اللہ تا سوالو کا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یا اللہ زمال توفیق راکی جزستا دیر ذکر کوم ذکر بخلقی گی گنا یا اللہ ما تا دا ذکر توفیق راکی ما تا دا شکر توفیق راکی اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک خدای ما تا دا خشتا عبادت توفیق راکی او دیتا بدریز علیہ بواچی دا دریز علی او با چول سنت دی دا دریو نزیات اسراف دی دریز علی خلیتا پوزتا او با چول مختا او با چول سنت دی دا دریو نزیات والے بیا اسراف دی صحابی تا پوز کئی افی الماء صرفن یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر اوبو کے مصراف شتا منبیتا ناس دی والا باندے ناس دی اوبو کے اسراف شتا حضور ورطوئی نعم آو بو کے مصراف شتا ولو کنت علی شط نهر جار کته د رواني ولی په غاړه مول چاردام کې والا روانه د اوبه رواني دي تناسه چاردام کې اوبه خړې دي بیا به هم د دریو نه زیات مخته اوبه ناچې خلیته اوبه ناچې پوزې ته به دریو نه زیات ناچې دا به اسراف راځي نو کامل او دس پوزې ته اوبه واچې څومره خشته دعا حدیثو کې راغلې ده اللهم ارحني رائحة الجنة ولا تروحني رائحة النار یا الله د قیامت په ورځ باندې می د جنت خوشبو می نصیب کی او د جهنم د بدبوې نه مې وساتي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د جنت خوشبو د 1500 کال مسافت باندې به محسوسيږي 1500 کال کې زما مزل کی دومره به د جنت خوشبو محسوسيږي او د قرنګي د دوزخ بدبو او ګندګي چې کم دی اب 1500 کال فاصله کې محسوسی نو تب اللہ نے دیجئے کہ دعاو کی یا اللہ دا جنت خوشبو میں نصیب کی او دا دوزخ دا بدبوئے نے میں اساتے ہیں مختب و بواچے دریزل با مختب و بواچے دعا بو کی دیتا کامل او دسوی زمان عزت مندو ماتا سوی زمانگو دسونا کامل ندی مختب و بواچے نو اللہ تب سوالو کی اللہم بیز وجهی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه یا اللہ زما مخ پا آغا ورد باڑی سپین کا مخ میں سپین کا چه دا چا مخونه با سپینی گی او دا چا با توری گی او دا سلورم سپارا ہوئی
قرآن وی سلورم سپارت دویم رکو وی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه یو رز روانه ده د ډیرو خلکو مخونه به سپین وي پړکار به کوي او د ډیرو خلکو مخونه به تک تور وي نو خدای زما مخه پین کا څومره ښایسته دعا ده چهاردام کې حدیث کې راځي که نه چې کله انسان چهاردام کوي او داسې چهاردام کوي پوره چهاردام کوي نو د خولې چې کومه ګناه کړې ده د خولې د اوبو سره وینځلې شوه پوزه کومه ګناه کړې ده هغه د پوزې د وینځلو سره د پوزې سونډکولو سره هغه ګناه ختمه شوه مخ نه کومه ګناه شوې ده د بل مانځه نه دې وخته پورې ستا د مخ په دې طریقه چهاردام باندې هغه ګناه ختمه شوه بیا به ته کې خیلات به وینځې ته کامل اودس وایي کامل اودس زمونږ اودسونه کامل دي نه خیلاس به وینځې نو الله نه به یو ښکلې دعا وغواړې ښکلې دعا به وغواړې اللهم اعطني کتابي بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا الله د قیامت پر ورځ باندې بچا ته عمل نامې په ښي لاس ملاویږي چاته په ګس لاس الحق راواړوي یو 29 پارا یو کم 13 سپاره راواړوي 13 سپاره انشقاق راواړوي الله وی فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا واما من اوتي كتابه بشماله چاته چې بغس لاس عمل نامه ملو شو فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا نو عمل نامه بچاته په خلاص ملاويږي او چاته په غس نو دې وخت سوال وکا چاردام کې الله نه لک سوال وکا اللهم اعطني كتابي بیمینی خدای د قیامت پر ورځ ما ته عمل نامه په خلاص راکړي وحاسبني حسابا یسیرا او یا الله ما سره آسان حساب کتابو کې دا وګړي خبرې زما عزتمندو وخت لګي او خبر ډیری وي سلويخ احادیث میں شروع کړه ان شاء الله که زندگی وا که دو جمعو کې ختم شو که روانه جمعه کې نو نبی علیہ السلام فرمایي نه هم نمبر خبره مون بقائمه بوضوء کامل او یو خبره ځان سره اخیری والے چې د هر منظر لپاره ځان له اودس کوي اوس خو ګرمي ده موسم ګرم دی موقع می ټایم ملاویږي نو مستحب خبره ده بهتره خبره ده چې د هر منظر لپاره بیل چهاردام وشي نو دا ډېر بهتره ده لسمه دا چې ته به زکات ورکې کله چې الله تعالی مال دولت درکړي نو ته به زکات ورکې د خپل مال زکات به ورکې 40 روپۍ به د الله په نوم باندې زکات ورکې د رمضان روجی بنیسی او 12 د بیت الله حج بکې خو ان کان لک مال دولت در سره نو بیا حج کې یو خبره باندې لګزان پويږي عبادت 2 قسم دي بلکې 3 قسم دي یو عبادت مالی دی لکه زکات یو عبادت بدنی دی لکه انسان منځ کوي تلاوت کوي او یو عبادت مشترک دی بین المال والبدن اگر مال میں استعمالی کی او بدن پکې استعمالی کی نو هغه حج دی او د حج د پاره نصاب دی او د حج د پاره 3 شرطونه دي یو خدا چې لار د امن وي لار کې خطرې نو بیا حج ساقطي بل دا چې ستاد بال بل د پاره دومره خرچوي چې ستاد راتلو د پاره راتلو پورې هغه د چا محتاج کیږي نه نو الله باندې حج فرض دی لارم به امن ده او بل تا سره زادرا شته دی د لارې خرچه د سره شته ځکه الله قرآن کې وایي وتزودو حج جزین ځان سره خرچه وړئ جاهلیت دور کې به داسې و چې وایي بس متوکل یم زما په الله بروسه ده بس حج لزم نو حج له به لاړ پیسې به ورسره نه وي خرچه به ورسره نه وه نو هلته به بیا د خلکو نه سوال کولو بیا به د خلکو نه سوالونه کولو نو په خلکو باندې به بوجو نو الله فرمایل وتزودو خرچه ځان سره وړئ ولی فإن خیر الزاد التقوی بهترین توخه چې کوم دی هغه تقوا او پرهیزګاري ده اوس دې کې د پرهیزګارۍ څه خبره ده نو د پرهیزګارۍ پکې دا خبره چې سوال باندې کې تا سره کلی کې مال شته ته ځان نه بزرګ جوړ کړي ولاړې نو هلته بیا د خلکو نه سوال کې نو سوال حرام دی نو حج کې خو حج کې خو هلته سوال کې او په حرامو کې مبتلا کېږي د دې مثال داسې دی لکه زه تاسو ته یو مثال در کوم زمونږ د خلک چهاردام کوي که نه نو دلته ملا صاحب نه واوري چې مسواک سنت دی نو دې مسواک راوالي او بمبې کولو کړي زه اکثر دلته ګورم اکثر جماعتونو کې دا ګورم مسواک به استعمالي او بمبه به کولو وي بمبه کولو دا بمبه بیږي او دې مسواک استعمالي نو یو طرف ته خو ته سنت جمدي کې مسواک استعمالي خو بل طرف ته په ګناه کې مبتلا په اسراف کې مبتلا اسراف ګناه ده الله ولا تبذر تبذیرا
فضل خرچی مکوا اسراف مکوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین الله وی فضل خرچی کوونکی نو دیکھو د مسواک استعمال کوي یو سنت خو جمع کوي خو ته په ګناه کې مبتلا نو چې کله مسواک استعمال نو بمبا بند کړه نو دغه رنګي نو دی به زه حج لزما او خرچه به ځان سره نوړه به زما په الله توکل له اول ته بیا څه کوله د خلکو نه بیا سوال کوله نو نبی علیہ السلام فرمایل چې کچره مال د سره نو بیا حج لاړ شه حج بیت الله کا اور د سم خبره دا لږ شان توجه سره وره والناس عنها غافلون اکثر خلق د دین بے خبر دی پروا نه کوي نبی علیہ السلام فرمایل وتصلی 12 رکعتا فی کل یوم و لیلہ 24 گھنٹوں کے بعد 12 رکعات سنت کے 24 گھنٹوں کی 12 رکعات سنت مؤکد دا سنت مؤکد دی 12 رکعات 24 گھنٹوں کی 2 رکعات سحر سنت شو شپږ د ماسپخین شو نو 8 رکعات شو او 2 چې کم دی د ماښام شو 2 د ماسخوتن شو نو دا 12 رکعاته نبی علیہ السلام فرمایي دا به نه پرېږدي د جمعې په ورځ څو جوړېږي 2 د سحر او د جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت نو شپږ شو او شپږ چې کم دی د جمعې په ورځ باندې 10 رکعاته سنت جوړېږي ماسپخین عام ورځو کې نبی علیہ السلام فرمایي 12 رکعات سنت چې کم دی دا مپرېږده دا به اهتمام سره کوي او یو خبره ته کوم فایده هم درته ویم او نقصان هم ویم فایده هم دا د نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی چې په 24 غنټو کې 12 رکعات سنت کوي د لپاره زما شفاعت واجب دی د قیامت پر ورځ باندې به د شفاعت خامخا کوم او چې څوک نه کوي څوک د سنتو پروا نه کوي لکه زه اکثر دا خبره ما بار بار کړه چې لکه زه د فرضو نه سلام واړم او تاسو چې کوم دی روان شي الکان پرېږده ماشومان پرېږده غټ زلمي کسان سنت پرېږدي او زما یقین دا چې دغه سنت دی بیان نه کوي نو دغه سنت پرېښودل دا د پیغمبر علیه السلام د شفاعت نه د محرومه کېدو ذریعه ده قیامت په ورځ به د نبي علیه السلام د شفاعت نه محرومه نو دیارلسمه خبره چې په 24 غنټو کې 12 رکعات سنت مه پرېږده والوتر لا تترکه فی کل لیله وتر واجب به په یو شپه کې نه پرېږدې وتر به خامخا کې وتر ځان له مونځ دی ښه شپږ مونځ دی کله چې یو سړی مړ شو او دا حدیث سره به دله مسایل هم بیانوم چې یو سړی مړ شو او هغه مونځونه نه دي کړي او دی د مونځونو فدیه ورکوي نو فدیه به دی د شپږو مونځونو ورکوي 5 فرض مونځونه دي او وتر ځان له مونځ دی نو د وتر به هم فدیه ورکوي نو نبی علیہ السلام فرمایل وتر به نه پرېږدي او بل ولا تشرک بالله شیئا 15 خبره الله سره به څوک هم شریک نه جوړي ذات او صفاتو کې به الله سره شریک نه پیدا کې دا مې ته لنډ ویلو په دې مې پوه کړي چې شرک څه ته وایي کم کار چې د الله دی هغه د مخلوق نه غوښتل کم کار د الله دی هغه د مخلوق نه غوښتل دا شرک دی نو شرک مه پیدا کوه او 14 خبره ولا تعق والدیک د مور پلار نافرمانی مه کوه د مور پلار نافرمانی مه کوه اگر که کافران ولی نه مور پلار کافران دي بیا هم د مور پلار نافرمانی مه کوه حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي د مور پلار نافرمانی مه کوه اگر که تا ته وایي چې ښځه پرېږده که مور پلار نه رضا کېږي نه خوشحالیږي مګر په دې خبره باندې چې ښځه پرېږده نو نبي علیہ السلام وایي ښځه پرېږده خو مور پلار مخه بګوه ای خوشحاله ساته رضا الرب فی رضا الاب حضور علیہ السلام وی دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کے دا دا اللہ خفگان دا پلار پر خفگان کے دے پلار خفا دے اللہ خفا دے مور خفا دا پیغمبر خفا دے اللہ خفا دے مور پلار خوشحال دی اللہ زن خوشحال دے اوے یو مولی سے بیان میں ہو رہے دا مدرسہ کی بیان کولو وی زمان پا مدرسوں کی معشومان اللہ تربیت داوی یو معشوم پاس ہو وی بچی ابو تسوے پلار تسوے وی ابو ورتویم مور تسوے امی ورتویم وی زوا تیم چی دا ابو نده دا امی نده وی ما تاوی چی استاجی دا ابو ده دا امی ده وی زوا تیم چی دا ابو نده دا امی نده چی زوا تیم ندیو دیوی دی نو آخر کی دیمانه تپوس کی چی سدی دا مور پلار زما سدی وی ما ورتوی چی دا ستا دا پارا دا جنت 2 دروازی دی
دا مور دا پلار دا تا لپاره د جنت دو دروازې دي، او ستا خوښه ده چې دا ولاړې ساتي او که دا غورځوي. نو دا د مدرسو تربیت دی. نو نبی علیہ السلام فرمایل 14 نمبر خبره ولا تعق والدیک، د مور پلار نافرمانی مه کوه. 15 خبره ولا تاکل مال الیتیم، د یتیم مال مخوره ظلمن په ظلم باندې. دا واسطه به دې راځي، طالب وراره پاتې کیږي، طالب یتیم پاتې کیږي، د یتیم مال مخوره. 15 سپاره کې می رب کائنات اعلان کړي ان الذين ياكلون اموال اليتامى، کوم خلک چې د یتیمانو مالونه خوري ظلمن په ظلم باندې انما ياكلون في بطونهم نار، الله وی در حقیقت دې په خپل خېټه کې د دوزخ اور اچي. د یتیم دا مال خوړل دا د دوزخ اور اچولی په خپل خېټه کې. نو د یتیم مال مخوره. 13 نمبر خبره ولا تشرب الخمر، شراب مسکا، ځکه چې شراب د هر بے حیاي او د هر ګناه جرړه ده. شراب مسکا. ولا تزن، زنا مکوا. ولا تحلف بالله کذبا، او په الله باندې په دروغ قسم مخوره. دیتا یمین غموس وای، غموس چې کم دی د ګناه په دریاب کې غوپې ته وای. نو د دروغ باندې قسم مخوره. ولا تحلف بالله کذبا، الله باندې د دروغ قسم مخوره. نن خو مونږ قسم اړو څه شي نه. ابل زلانه یو کس په ټلیفون ته پوښتنه کوي استاد زما یو مرګره، بعض خلک داسې وي خياري په خپل کارو کې بیا وي زما یو مرګره. نو هغه خځه ته وي چې زبا مسلمان نیم او زبا چې کم دی داسم غټ قسم یو خوړ چې کم ما تا سره تعلق وساته، د خځه خاون تعلق نو ساته، نو زبا چې کم دی داسم اوس بده سګي نو ما ته د قسم به کفاره ورکی، د قسم به کفاره ورکی. لسو کسان لا سحر ماقام به روټه ورکی یا به درې ورځې چې کم دی روزنی سي. نو قسم مخوره، قسم خص زمه ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي په الله باندې په دروغ قسم مخوره. او ولا تشهد شهادت الزور، او بل د دروغ گواهی مکوا. ولا تشهد شهادت الزور، د دروغ گواهی ته ما حاضرېږه، د دروغ گواهی مکوا. دا ټکي نبی علیہ السلام 3 ځل استعمال کړ. کله چې د ګناهونو ذکر کولو شهادت الزور، د دروغ گواهی، د دروغ گواهی. نن راشه زمونږ په عدالتونو کې پیسې ورکا د دروغ گواهان په سون ملاوي، او دا په ګناهونو کې اکبر الکبائر د ټول نه لوی ګناه ده د دروغ گواهی. خبرم ته نه او گواهی کې نو شهادت الزور مکوا. ولا تعمل بالهوى، او نبی علیہ السلام فرمایل 22 نمبر خبره د خواهش تابعداري مکوا. زما ضمیر، زما سوچ دا د شریعت خلاف دی، نو زبا د خپل سوچ تابعداري نکو، د خواهش تابعداري مکوا. دا مې درته غالبا 13 جمعه ویلو. پیر حزب الله جان سے د الله عمر کې برکات واچي. او زمونږ کلی کې یو کس وفات شو، نو وی پته نه لګي د وارثانو سوره دې پسې وارثان رال او هغه راويستو. هغه مولوی سے وته چې مرو باسه مرو باسه دا کار مکوي، مړې خوشي بس پرېګه دا الله زما کړه دا مړی وستل مکوي. خو هغه چې نه مونږه راوباسو نو یې مړی راویستو. هغه کوم مولوي صاحب چې جنازه کړې وه هغه یې ولا راوسته. وایي چې کله را کولو که کفن یې تللی که وایي هغه مولوي صاحب حق حیران شو، اریان شو ورته چې یا خدای دی خو مونږ خښولو، د ده خو ګیره نه وه، ده خو ګیره خریلې وه. او نن د ده چې کوم دی غټ چې کوم دی په مخ باندې ویښته ښکاري. وایي چې ډکې ورته داسې یوړه وایي دانه دانه لړمانان یې په مخ باندې پراته. نن خو تا ته د ګیرې خریلو او د ګیرې د لنډولو ګناه نه معلومېږي، خو زما دې په خدای قسمي چې دغه کند له ورشي دا اوس ما ته سوچ وایي. او څه خو هلکان چې کم دی نو د رشتو دپاره چې که ما ګیره پرېښوده ماله به څوک خو لور نه راکوي، مالا برشتہ نہ ملاویگی. دا یاد ساتا تزان نیک کا، تزان طیب کا، اللہ جل شانہو بدل خزا اگا حیانا کا. ابوالعظم یو پوستو کا تا یو زنانہ چکم دی نگاہ کولو باغی کی شرط لگو لے خاون ته شرط لګولې چې واده سره کوم، نکاح سره کوم، په زما به نور شرطونه نه صرف یو